دي خولي ما تومه چې مازیل والله دا ما ته زر راځي نه وخت هم کړل یاره هو کنه کلی وی لکه کنه موټر چا سره دی ما سره خو نه دی کلی خدای پاک دا موټر چا چلاو موټر د چلو خو جیب کې وګوره کلی دی کلی تر سره ده کنه نه خو موټر ما چیرته ما چې را بنده کو کلی دی سره ودای واخستنو خلته خو ته د جیب وګوره کنه کلی ما سره نشته ما ته ځان معلوم دی کنه کلی دی سره ده والله ما سره کلی کومه خوا شو خو چالته ما ودرېدلو خو کلی چا سره وه کلی دې سره ده دروازه دا بنده نو کو هغه بنده نو کو خو ته مور کې دروازه بنده کا خدای په خدا عجب دی ولټه وکنه خو نسته ما سره چې وای خو ما د وکړل اے ستاسو هر وخت هم دا کاری الته جرګه ده خلک به زما په انتظاري تاسو سره زه څه وکړم نه پوهېږم هر وخت تاسو کلی دې سره راووتله کنه دا خوله ورته سټ تاړو ما دا هر وخت په ما باندې دروغ وایي زما جیبونه ته وګوره دې جیبونه ته وګوره ته د جیبونه وګوره دا ستا جیبونه وګوري کلی دا سره خو نشته نم چې جوړ کړي تاسو د جیب ورته خوله باندې لګوي چې ما سره نشته داس ما دا کلی ته ورکړی چې د دروازه اوس زما جیبونه خو دې ولټول خو اوس لاسونه جګ ستا جیبونه ولټول ولټول پرېږدم چې زما جیبونه ته ولټول خدای لا حول ولا ما قوة سره نشته چې دا نه پرېږدم دا ولې وخت دی نا وخت دی وګوره د جیبونه وګوره دې خولې ما ته ومه چې مازیل والله دا ما ته کلی ما سره ده ما سره ده کلی بیخو نه باسه وار پارم رانه خطا کړی دی راځي وخېږي موټر ته والله که دا خو ولې نه وایي چې ما سره ده خدایه نو اوس پلار ته سړی څه ووایي نو اوس ګوره پلاره کنه خو چې دا کلي تا سره په جب کې وه ته ولې موږ هر وخت په جنګ باندې اچې دا اوس وګوره بیا یو ګزار ما ته صبر نه کوي ګوره زه د ستاسو جنجالو داسې کړی یم دا خو کلي ده زه یم چې دا خپل ځان مانه ورک نه شي خدایه نو خو لږ نصیحت ورته وکړه ورته مشر او کشر یو ګزار په ځان نه دغه کوي کشر ورور دی سبا به دا کشر دا بل کشر راپاسېږي بیا به په دې ګزار کوي ګوره صحیح ده چې دا کشر دی دا وایي ته ده ته وایي چې دا مشر دی دا دې ګزاره کوي ته وایې چې دا کشر دی دا دې ګزاره کوي ابل خو پرې دا خو د ټولو کشر دی هغه خو به هېڅ هم زه نه ویم خدای نه ویارېږئ خیر دی په خپل مابین کې په اتفاق په اتحاد دا اوس دا دې مونږ روان یو څه دپاره روان یو روغې دپاره روان خو خلاص نو چې مونږ د بل چا روغه کوو او مونږ او تاسو خپله جنجال کوو دا خلک به څه وایي خو نو دې ته مو وایه که نه لږ هلکه ته نور ځان پوه کړه ځکه چې دا ته ګزارومه زه په خدای پښیمانه کېږم داسې پښیمانه کېږم هغسې دا مشر دی ګوره بیا ډېره خیر دی پروا دا مشر دی هر کله چې تا د ده احترام وکړو دا به ستا احترام کوي د ده به هغه وړکې احترام کوي څنګه چې تاسو زما احترام وکړو داسې به تاسو د کشرانو احترام وکړلو دغسې به کشران د مشرانو احترام کوي بیا یو ګزار په ځان نه دغه کوي د خلکو په مخ کې ما سره نیغېږي نه ته هم لږ ګزاره کوه چې څوک ولاړي دا هم ځوانانو سره ولاړي دا هم ځوان دی ګوره نو خو کلي پلار په چپ کې اچولې ته خو ما راوړې چې تا سره ده زه خو تاسو لیوني ما نم وار پار خطا که چې کلي دا وایي د ده چپ کې ده دا وایي ستا خبر صحیح ده زه یې زوره کوې زه چې زو